لا دفاع وزیر وروسته د کورنۍ چارو وزیر هم پر پاکستان توندې نیوکې وکړې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د دې مطلب پوره جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وختي خبرونو مطالبه لپاره درسره سبسکرایب کړئ. حقانی په پاکستان کې وروستۍ پیښې د دې هیواد کورنۍ ستونزې وبللې. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې په پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید په خپله یې حل کړي. حقانی دا خبره په روزګان کې خلکو ته کړې ده. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور لارې هواروي د افغانستان او پاکستان ولسونو ته به زیان ورسیږي. حقانی همدارنګه ویلي چې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره ډیپلوماټیکې اړیکې غواړي. د پاکستان په اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دا څرګندونې ډیره مخینه نه لري. حقانی د پاکستاني طالبانو او پاکستاني حکومت ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی وو او اوس یې ویلي چې دا مذاکرې په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو له کبله نتیجې ته ونه رسېدلې. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پړه په هغه وسلوالو اچولي چې د دوی د ادعا په اساس له افغان خاورې وراوښتي یا یې بریدونه له افغانستانه پلان کړي دي. هغه تور چې طالب چارواکو تل رد کړی دی. بلخوا افغانستان په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړ. په افغانستان کې د یونیسف یو مسؤل وایي چې په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شو. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام د ارتباطاتو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د کمپاین په ترڅ کې تر 5 کلونو ښکته 11 میلیونه ماشومانو ته د ګوزن واکسین څاڅکي ورکړل شي. هغه وایي په پاتې 5 ولایتونو کې یوه اونۍ وروسته دا واکسین تطبیقیږي. نوموړي زیاته کړله چې د شمال حوزې په 5 ولایتونو او روزګان کې یوه اونۍ وروسته کمپاین پلی کیږي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازیني 2 هیوادونه دي چې تر اوسه په کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ویروس ریښې نه دي وچې شوي. د روان 2023 کال په ترڅ کې تر اوسه د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو کو تاسو کوم نظر لرئ نو کمنټ کې راسره شریک کړئ او د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره درسره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیاو مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې